یا درته کاکاو راوړم یا بسکټي؟ ما ته هېڅ نه ناسته مور. زما د دواړو د جنت چا زما د دواړو سترګو تورې. عزتمندو دغه سایټ ته چې کومه ویډیو ما لګولې وه دغه ویډیو تاسو وکتله ډېره دردونکې واقعه ده. تاسو وګورئ دغه ښایسته ګلونه ماشومان چې کوم وینئ دا یتیمانان دي. الله د دې مور او پلار چې کوم دي دوستانو په حق رسېدلي دي او دغه خویندې چې کومې دي که څه هم د دوی رور نشته دی واړه خویندې دي خو ډېر یو ښایسته حسن الله پاک دغه ماشومانو له ورکړی. تاسو وګورئ دغه خانقاه د دې تر څنګ راغلی دی او د دغه هغه رونو مرستې چې کوم دوی ته رالیږل شوي دي هغه پیسې چې کومې دي هغه په دغه ماشومانانو باندې سپاري. د دوی دغه خبرې د دوی دغه غربت تاسو ولیدو. دغه ماشومه په جړا جړا کې وایي خانقاه ته تپوس کوي چې تاله بچې سره وړم نو دا ماشومه ورته وایي ماله مې مور راوله. د ماشومې ته دا پته نشته چې د دې مور د تورو خاورو نه لاندې شوې ده او د پلار هم نشته دی. نو راځئ دا ویډیو نوره ګورو چې څه وایي دغه ماشومان. اوس چې وخورو سبا تهران، سبا یې وخورو بل سبا تهران. پلار مې د باران ورځې باندې ورک شو سیلاب وته خدای زده شو بوډري شو. عزتمندو کله چې د ماشومانو مور په حق ورسېدله نو عزتمندو تاسو وګورئ دغه ماشومه وایي چې ماله سم نه دي په کار ماله مې مور راوله. نو دغه ماشومان څومره ښایسته ماشومان دي څومره ګلونه دي. د دغه ماشومانو په وینا چې پلار هم پوډري هم نشه یو هغه څو ورځې مخکې چې کوم دی سیلاب رالو هغه سیلاب وړی دی لا تر اوسه د هغه هم پته نه لګي. مور چې کوم ده دغه واړه ګوډی چې کله پیدا کېده نو خپل روح الله پاک ته سپارلی دی. عزتمندو یقینا د داسې ماشومانو د داسې یتیمو خلکو کومک وکړئ مرسته وکړئ تر څو الله پاک ته تاسو ځئ نو ستاسو غاړه خلاصوي. یقینا ستاسو په چم چاپیل کې به داسې غریبانان خلک وي چې هغوی به د نن د سبا به نه وي په هغوی باندې به لوږې تېرېږي او داسې مالداره خلک به هم وي چې د هغوی به مطلب په پرجونو کې غوښې پرتې وي خو د هغوی به ورته اړه نه کېږي. نو کوشش وکړئ د خپلو غریبانانو خویندو ورونو سره د خپل چم چاپیریال خیال وساتئ. تاسو له چې کوم مال حال الله درکړی دا یقینا دغه غریبانانو ته الله هم ورکولی شي خو په هغه باندې هم امتحان دی او په تا باندې هم امتحان دی. نو ستا په چم چاپیریال کې چې کوم ګاونډي غریب وي نو ستا نه به تپوس کېږي. عزتمندو د خپلو غریبانانو ډېر خیال وساتئ. راځئ دا نوره ویډیو ګورو بیا پې خبرې په بام باندې سملو او سامان یې دلته راوستی دلته کوټه کې ایښی دی هغې مېړه پوډري دی کور چې ورته نه پرېږدي خرڅه یې ورته زه ښه یم. بچه تا د چی راوړم چی غواړې زموږ د ماشومان دي. تاسو وګورئ دغه خانقاه جان رور چې دی دا یو ډېر نیک انسان دی. دا د خیریه فاونډیشن هم ډېر زبردست دی. د طریقه کار هم ډېر زبردست دی. تاسو وګورئ دله چې کوم رور کوم مسافر رور یا کم شتمن رور چې کوم دی پیسې راولېږي نو د طریقه منفرد ده. دا که ته هر یو مسافر رور چې دله پیسې په کم شکل لګي که هغه ډالر وي که هغه افغانۍ وي که هغه کالداري وي نو هماغه غریب ته په هماغه طریقه وررسوي. که ډالر ورکوي که افغانۍ ورکوي نو یقینا د طریقه هم ډېره زبردست ده او چې څومره پیسې وي نو تاسو ته په دغه ویډیو کې هغه براه راست لګې وي. یقینا دا هم ډېر اخلاصمن انسان دی. د دغه ماشومانو سره د دې تر څنګ ډېرو یتیمانانو سره ډېر زیات کومکونه کړي دي. د هلې ځلې هم د ستایلو وړ دي لکه څنګه چې عطا صاحب دی داسې خانقاه جان هم دی د دې تر څنګ جاوید ابراهیمي رور هم دی. کوزه پښتونخوا کې چې کوم دی یوسف جان هم ډېر زبردست انسان دی د ډېرو غریبانانو سره کومکونه کوي. هغه ځایونو ته ځان رسوي چې هلته کومه سخته واقعه رامنځته شوي نو هغه زموږ ریچ ته رارسوي. دوستانو دغه ویډیو ګورو خانقاه جان چې کوم دی دغه ماشومان د ځان سره دوکان ته بیولي دي دغې له فیضار علي دغې له جامع علي. راځئ دا ویډیو ګورو بیا پې خبرې کوو. خویندې ورونه مې چې اختر مخه راغله موږ نه څپلۍ شته هغه هم څپلۍ دي نه کالي شته هېڅ شی نه لرو. ټولې کو هېڅ نه لرو. څوک زاړه راکړي څوک نوي راکړي هماغه ورته اغوندو. چی راوړم بچه مخکې ده دا راشي دا ماشومات کوم یو ده کوم یو اخلي دا اخلي همدغه ورته بس
دوستانو تاسو وکتل څومره ښایسته ګلونه ماشومان دي خو بدبختانه چې مور او پلار یې د لاسه ورکړي دي یتیمانان دي دغه خان آغا جان نور چې کوم دي دغه راوستي دي دغلته وله شاپینګ دی وکړو جامې وله واغستې پیزار یې وله واغسته دغه واړه ماشومه ډېره ښایسته او خوږه ماشومه ده دا نه ده خبره چې مور مې مړه ده خو بس خان آغا جان غوندې داسې ډېر زموږ وروڼه شته دي چې داسې غریبانانو سره کومک کوي دوستانو د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ د الله میک اپ اخلي نور څه اخلي باندې ښه په هغې څه کې په میک اپ تو که سپینه یې تورې شه دا د میک اپ دا صحیح دی زما نو دا یې میک اپ په کاره دا واخله بچا صحیح شوه نور اخلي دا وګوره بنګړي هم درته اخلم ورېشه ورکه ډېرې خور دي او خپله او کالي او دا پرتوګ دی دا کالي